دا د انګریزي ژبې د لیکوال ویلیام شکسپیر د میکبیت په نوم ډرامه ده چې اوس د پېښور په ایډورډ کالج کې په پښتو ژبه کې هم وړاندې کیږي. دا لومړی ځل دی چې د ویلیام شکسپیر ډرامه په پښتو ژبه کې وړاندې کړې شوه. د ویلیام شکسپیر دا ډرامه د پښتو لیکوال کلندر مومند پښتو ژبې ته ترجمه کړې وه. میکبیت چې کوم دی اوور امبیشس دی، اوور انسان چې دغه چې کوم دی چې کوم د اقتدار هوس دی، هغه لکه یو ډېر ښه جرنیل و، جنګونه یې وګټه، ډېر نوم یې وکړو، خو هغه ته چې کوم دا وچ از هغه ته یو هغو کې پروفیسي ورته وکړي چې یاره ته به د سکاټلینډ باچا یې، هغه څیز دغه په ذهن کې کیني. دا د دننه اواز دی چې یاره زه ولې صرف جرنیل پاتې شم، زه چې کوم دی دغه هم کېدی شم، زه چې کوم دی باچا ولې نه شم کېدی. نو هغه چې کوم دی لګیا دی بیا خپل د ښځې په ملګرتیا باندې هغه لګیا دی، د سکاټلینډ چې کوم کینګ دی هغه کینګ ډنکن هغه مو وژني، هغې نه پس چې کوم دی نور ځي هغه خو د هغه چې کوم د اقتدار هوس دی هغه مخکې مطلب روان دی، هغه ودرېږي نه. دا میکبیت په نوم ډرامه کې د ایډورډ کالج زده کوونکو برخه اخیستې وه. د دوی په وینا چې د انګریزي ژبې نه پښتو ژباړل او بیا هم هغه فکري یادول او په سټیج پیش کول ورته ډېر ګران وو. بینګ ا سټوډنټ چې کوم دی زه د لټریچر ادب سټوډنټ یم، او چې یو ډرامه یا دغه مو چې کله سټډي کوو وایو نو هغه یوازې په کتاب کې په نریشن یا په ډایلاګ سره نه، مونږ عملاً چې کوم دی دا شی دلته کې نن پیش کو او دا زمونږ د سبجیکټ یو حصه ده. نو دونه ښه پې مونږ پوه شو په دې باندې چې که بنسبت دا مونږ همداسې په کلاس کې ویلې یا دغه هم کولې نو په هغې باندې به مونږ دونه نه پوهېدو. نو چونکې دا مونږ نن پیش کا او دې کې چې کوم د دې چې کوم امپورټنټ ډایلاګس دي او د هغې اهمیت چې کوم دی هغه مونږ ته نن بطور ایکشن چې کوم مونږ وکړو ایکټینګ وایز هغه مونږ ته د هغې پته ولګېده. ایډورډ کالج په کال 1900 کې جوړ شوی و او په کال 1915 کې پکې د ډرامټیک سوسایټي په نوم یوه څانګه پرانیستې شوه چې پکې د برصغیر هنرمندانو راج کپور او نور ګڼ هنرمندانو دلته په ډرامو کې کردارونه لوبولي دي.